جنازه څه شی دی؟ په جنازې طریقه څه ده؟ په جنازې میلاویږي څه؟ لاسنیوه څه شی دی؟ د لاسنیوي سنت طریقه څه ده؟ په لاسنیوي میلاویږي څه؟ دا د الله د رسول خبره شروع وي نو یو خو به تاسو د دې رسمونو نه خلاص شئ. لاس پورته کوئ، لاس کته کوئ، لاس پورته کوئ. دې ته زمونږ په ژبه کې ورته مسکالي وایي، مسکالي. نو تاسو هغه مسکالي کوئ او مسکالي د کمزوري سړي کار دی. د الله په قرآن، د الله د رسول په خبره باندې زړونو ته تسلی میلاویږي. غم د الله حکم دی، الله راویستی دی. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه. دا د الله د طرف نه حکم دی چې کوم په غم کې صبر کوي، په غم کې صبر کوي، دیلا زیر ورکا. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. دیتا بے حساب اجر ملاویگی. دا دا اللہ ارشاد دے والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم. صبر کئی دا اللہ دا رضا دا پارا. غم را لےگا خفا پی نیم کسل مخپلوی یو بستا پتندی وڑم. تا غم راولیگا اللہ تا را لےگلے دے. واستعینوا بالصبر والصلاة. پس صبر کی دے اللہ تا ودریگی، اللہ تا را وستے دے. اولئک لهم عقبى الدار. دا خلق دا آخرت خواندان دی، دی دا آخرت گٹا وکڑلا، باغون دی، خوشحالی دی، او دی تبا پا دی عوض کے اللہ دا دی بچی، دا دی اولاد، دا دی زنانا، دا با دی اللہ پا جنت کی یوزے کی. والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وی پا دوی با دا ہر دروازے نا ملائکے رازی السلام علیکم، و دا صبر خاندانا السلام علیکم. اللہ را وستی دا زمون کلی کی کور کی وعدو ټول رونه د عربو نه راغله، واده شوي لوڼې ټولې راغلې، نسی کړوسی کوټې کنوټ کراچۍ کې الکانو هغه راغله. نو بابا وی زما د آخري لور واده دی چې په ښه خوشحالۍ وکمه. یو ورور وی بغیر زمانه به واده نه کوئ، او بل وی بغیر زمانه به واده نه کوئ. د شپې په تندر راغی 35 مړي په یو کور کې. مړی نه 3 شپې 3 ورځې مونږ د تربیلې پورې دا ټول سینه او دا ټول د بشام دا خوړونه رانیال کروڑا دې ځینې دا مونږ ټول لټولي دي. صرف یو لاس مونږ موندلی دی. وی دا د هغه په هغې کې د ګوتۍ نښه وه. وی دا د هغه ماشومې لاس دی د چا چې واده و. د الله نه تپوس کولو والا څوک نشته. پلار مړو روجه کې د شپې راووتم بهر په دې روډ کې ګاډی ولاړ دی پښمني په وخت کې یو شپږ هلکان ساربه ښکلي ښکلي تکړه تکړه دغه غوړه هلکان دي ناست دي. نو د روجې بندېدو په دې وخت کې په دې هلکانو تادي چې یاره څه وخوړی څه وڅکلې څه کړې. ما ورته بیټري ووهله مې مریض دی. وي نه مریض نه دی، زمونږ پلار مړ دی، مونږ یې بره وړو بر کوستان ته، ایبټ آباد نوم راوړی دی. نو مې ډوډۍ چې تیار دی راوړم. وي نه مونږ پښمنۍ کړی دی. خو دې استاد له خوب ورغلی دی. هغه وایي زه لږ وده کېږم په دې سټرنګ باندې یو 15 منټه سترګه یخوم بیا ځو. نو هغه زه ولاړو هلته چینه کې اودس وکړو، بیا راغلو بانګ ووي، سهار مونځ وکړو، بیان وشو. د برې نه څوک راغی وي یو ګاډی رغښتی دی، یو پکې مړی و، اته پکې نور مړه دي. شپږ زامنو شپږ واڼه د بابا سره لاړه. یو ځای په کور کې د جنازې څوک پاتې نه شو بغیر د زنانو نه. سلام علیکم بما صبرتم
فنعم عقب الدار. نو صبر والل الله دمر اجر ورکي. نعم اجر العاملین الذین صبروا. دا صبر والا دسی عوض دے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. د سره د صبر والا حساب نشته. تا صبر کړو انا لله و انا الیه راجعون. صبر دا د پیغمبرانو صفت ده. دا لمن عزم الامور. یو بل معاف کول او صبر کول. بیا وای چې چاله خدای صبر ورکو د دینه بل غټه تحفه غټه ډالۍ نشتا. او صبر الصبر نصف الایمان. دا نیم ایمان دی. وای د مسلمان هر یو کار د خیر وی د خیر وی دته خوشحالی ورسی دی وی الحمدلله. هغه وعده به صحیح چې ګډا پکې نه. امانه مخکې ګاډي روانو په دې پارړې روډ باندې دا د درس خوتو دا د ګلونو او د ډیکونو او د سندرو نو چې ډاګي سره ورسېدنو ګاډي اکسیډنټ وکړو. زه ورغلم نو دوه په خو پټک مړو او دا روډ د وینو او د ماشومانو او د زنانو خو د جنج ګاډي جو هغه ټول مریضان احساس مړی اسپتال ته ورسولو. دا جہاں بجتی ہیں شہنایاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. کوم یو سړی دنیا ته سارا وړی دی دی به د دنیا نه ځي. د مسلمان خوشحالی راغله الحمدلله الحمدلله. وما بكم من نعمة فمن الله. د مسلمان باندې تکلیف راغی قل کل من عند الله. دے په خوشحالی کی الحمدلله، په صبر کی انا لله انا لله. وإذ څومره چې الله ته زیات نږدې وي دومره په د امتحانونه زیات راځي. حتی یمشي علی الارض وما علیه خطیئه. د خدای په ځمکه دی داسې ګرځي دا سم د دې د وو جرمدو نه دی وځي دا چاڼ چاڼ شي. او په دغه د نبی علیه السلام پلار خپل نه دی لیدلی. مور یې مړه ده، بیا یې نیکه مړ دی، بیا یې تره مړ دی، بیا یې بیبي مړه ده، بیا یې لور زینب مړه ده، بیا یې لور رقیه مړه ده، بیا یې لور کلثوم مړه ده. صرف فاطمه قدرې ده د نبی علیه السلام نه وروسته وفات شوې ده. بیا یې نوسی مړه دي، بیا یې 15 زامن مړه دي، بیا یې تره مړ دی، بیا یې د تره زوی مړ دی. نبی علیہ السلام د تره زوی مړ شه، نبی علیہ السلام لاړ، فاطمه ورسره وه. نو هغې ته پته نه وه چې زما خاوند مړ دی. حضرت اسما ډوډۍ پخولې، نبی علیہ السلام ناست یا د هغې د بچو سره مینه وکړه. د جعفر د مرګ خبر راغلی و. نو حضرت اسما ډوډۍ پخولې، هغه څه شکي شو چې نبی علیہ السلام زما د بچو سره نن څه ډېره مینه شروع کړې ده. پلار او لور دواړه راغلي دي چې څه چل دی. وی زما د خاوند څه خبر شته؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ستا خاوند لوري صبر کوه، ستا خاوند شهید شوی دی. لوري صبر کوه، ستا خاوند شهید شوی دی. فخرت اسماء مغشیا علیها. حضرت اسماء رارتاو شو بهوش شوا. حضرت فاطمی چغ کړه وا عماه او زما کاکا، او زما کاکا، اے زما د کاکا غما. غم دا د الله حکم دی. تکلیف فمن سخن دینه. ها وای څومره چې په زیات تکلیفونه راځي د خدای په ځمکه داسې ګرځي چې په د هېڅ ګناه نه پاتې شوی. فمن سخن دینه اشتد بلاؤه. څومره چې د چا ایمان ډیر مضبوط وي دومره تکلیفونه پې زیات راځي. ومن ضعف دینه. د چا چې دین کمزوری وي
نو ضعف به په د ډېر امتحانونه نه راځي، دی داسې غوړ زیړ ګرځي او داسې په خدای یقین کې په زندګۍ کې د ده په سر درد نه راځي. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصِيبُهُ الْبَلَاءُ، نبی علیہ السلام فرمایي په سړي باندې تکلیفونه راځي دی د خدای په ځمکه داسې پاک صاف ګرځي. بیا اذا احب الله عبدا، د چا سره چې د خدای مینه وي او اراد ان یصافیه، یا غواړي چې د ده نیکۍ ښې زیاتې کړي، د ده ګناهونه ښه معاف کړي، صب علیه البلاء صبا، په ده د غمونو سم باران پې وورئ، داسې باران داسې چې سم په مخه یو غم بل غم وسجه علیه سجا، دسی په شبو غمونه پې راځي. لیکن وای کله چې سړی وای یا ربا ای زما خدایا دا تر کومه به دا غمونه خدایا د دې د برداشت کولو توفیق خو راکړي. قال الله لبیک عبدی، ای زما بنده جی ته څه وې؟ لا تسألنی شیئا، ته چې زمانه څه غواړې زه به درکم. دا د خدای نازبین دی، سختي پې راځي، تکلیفونه پې راځي. الا اعطیتک اما ان اعجله لك و اما ان ادخره لك او اما ان ادخره لك، یا به زه تاله ستا د غمونو د عوض دنیا کې درکم که ستا خوښی، او که نه نو ستا د غمونو د عوض به زه تاله جمع کم. ام سلمه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلی دي، نبی علیہ السلام به فرمایل مبتل الله عبدا ببلاء وهو على طریقة یکرهها، وای په یو انسان باندې دا تکلیفونه راځي او د تکلیفونه خو د خوښ نه وي، خو راځي پې او دی برداشت کوي. دا تکلیف الله د ده دپاره کفارة و طهورا، دا د ده د ګناهونو کفاره کي، د ده د ګناهونو د معافی ذریعه جوړه کي. وای چې یو سړی د یود اهل العافیه، چا چې په دنیا کې په خوشحالو ژوند تیر کړی موړ او خوشحاله او روغ او جوړ، وای د قیامت په ورځې به دی وای حین یعطى اهل البلاء الثواب، د قیامت په ورځې چې کله د تکلیفونو والا، د غمونو والا، د مصیبتونو والا خلق هغې له خدای کوم ثوابونه ورکوي، دی به ووایي لو ان جلودهم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض، یاره چې په دنیا کې زمونږ دا سرمنې په قینچو پرې کړې شوې وې، دا به دی هلته بیا دا ارمان کوي چې کاش په دنیا کې زمونږ دا سرمنې دومره په مونږ تکلیفونه راغلی وې چې دا سرمنې زمونږ په قینچو پرې کړې شوې وې. وای د قیامت په ورځې به شهید راویستی شي، حساب کتاب ته به یې ودرئ، بیا به د هغې نه وروسته نور به الله راولي، چا خیراتونه کړي دي هغه به الله راولي، بیا به الله تکلیفونو والا، غمونو والا، مصیبتونو والا راولي. فلا ينصب لهم میزان ولا ينصب لهم دیوان فیصب علیهم الاجر صبا، وای کله چې غمونو والا راولي نو ورته به وایي ستا دپاره نن زه تله نه لګوم، ما ته اسې وبخلي، ستا سره زه هیڅ حساب نه کوم، ما ته اسې وبخلي. حتی ان اهل العافیه لیتمنون فی الموقف ان اجسادهم، وای دی به وایي چې کاش په دنیا کې دا روغ خلک چې په چا غم نه دی راغلی، هغه به وایي چې یاره په دنیا کې خو زه په ما اړو د سر ما چېرته ښه ورځ لیدلی نه وی نو ښه به وې.
وای دا په غم کې جړاګانې څومره ویښته چې د ځان نه وویستل د قیامت په ورځې به دا ټول ماران خاماران یو د ده نه به چاپېروي. وای دا په غم کې چې په زوره په خپله جاړي او نور جړی دا به د قیامت په ورځې چې د قبر نه راپاسي نو د سپي په شانتې به غاپي، سپي په شانتې سترګې اوښکې کوي، سترګې اوښکې کوي، جړا راځي، لیکن سړی به هغه اوښکې د خولې نه به آواز نه وکاږي. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه. نبی علیہ السلام فرمای دا زما امتی نه دی، مونږ مرګ منلی دی، مونږ قبر منلی دی، مونږ سخت آخرت د خدای حکم دی راغی. انا لله و انا الیه راجعون. و ان الله تعالی اذا احب قوما ابتلاهم. د کوم چا سره چې خدای مینه کوي نو خدای پې تکلیف راولي، سختي پې راولي، او دا یو سختي نه یو کندې نه وزیږو بله کنده، د یو سختي نه بله سخته، د بلې نه ما اصاب رجلا من المسلمین نکبه، چاته معمولی تکلیف ورسید حتی ذکر الشوکه، داسې غني ووهو غني قدرې. نبی علیہ السلام فرمائی په دې غني وهلو باندې د په لاره روانو ناڅاپن غني د لاس ووهو جامې وله ووهله. وایي په دې ډله خدای پاک دوه څیزونه ورکوي، یا خو د ده ګناهونه پې خدای پاک معاف کړي، د ده ګناهونه پې معاف کړي، او که د ده ګناهونه نه وي نو د ده درجې پې بلندې کړي. وایي دومره درجه یې بلنده کړي چې د هغه درجې ته په بل عمل باندې نه رسېدو. بیا و یو مسلمان په هغه باندې تکلیف راغی او دی دغه تکلیف د برداشت کو د خدای د رضا دپاره. دی د خدای په دربار کې داسې حاضرېږي چې په د هېڅ ګناه نه یې پاتې شوی. یو زنانه راغله هغه بېهوشه کېدله، نبی علیہ السلام ته وی ما ته دعا وکړه ما باندې بېهوشي راځي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ان شئتی دعوت الله فشفاکی، که ته وی نو زه به تا ته دعا وکړم خدای به دې جوړه کړي. و ان شئتی صبرتی ولا حساب علیک، او که ته وی نو که صبر کې نو زه به تا باندې د دې بیمارۍ په وجه به خدای پاک په تا باندې تا دسی د قیامت په ورځې را پاسئ چې ستا سره به خدای بالکل حساب کتاب نه کوي. اسانه خبره ده. خدای وایي چاته ویل چې خدای دې جوړ که دا خیري دي، ځکه چې څنګه دا روغ صحت د خدای نعمت دی دسی دا بیماری د خدای نعمت ده. حضرت انس ابن مالک فرمایي نبی علیہ السلام راغی یو ونه وخوځوله، پاڼې ترې راتاوې شوې. بیا نبی علیہ السلام فرمایل په تکلیفونو، په غمونو، په لوږو، په تندو، په غریبۍ، په نیستۍ، په دې باندې د انسان ګناهونه الله پاک داسې معاف کړي او داسې ارتاو کړي لکه په دې سڼ وهلو چې د دې ونې پاڼې رارتاوې شوې. وایي په غم، په مصیبت، په تکلیف تبيض وجه صاحبها، د قیامت په ورځ چې دی د مخ په دنیا کې د غم نه سترګې سرې وي، د غم نه سترګې سرې وي، لیکن په قیامت کې چې دی د قبر نه راپاسي نو دی به د الله به مخ د توروالي نه بچ کوي، د مخ به سپین وي. بیا یې فرمایل په انسان باندې الله داسې تکلیفونه راولي وای دی دسی بیا خدای پاک ښکلی کی لکه سره زر چې خلک په اور کې دغه کې په اور کې وسوځي او بیا داسې صفا سره ترې راوځي، صفا سره. وی الله پاک خپل ملائکو ته ووایي ان الله عز وجل لیقول للملائکه، لاړ شئ ملائکو ته ووایي انطلقوا الی عبدی، زما د بنده خواله ورشئ او داسې غمونه پې ورواچوئ فیحمد الله، او هغه چې څومره پې غمونه اچوي هغه وایي سبحان الله، الحمدلله، خدای تا را لېږلی دی ما ته قبول دی.
وای دا دی پې د خدای ثنا ووایي انا لله خدای مونږ ټول ستایو. وی چې خلق را واپس دا ملائکې چې را واپس شي نو دی الله ته کارګزاري اوري یا ربنا سببنا علیه البلاء صبا مونږ خو په هغه باندې مصیبت ور وغورځو او دومره مصیبت چې په شبو شبو غمونو پې مونږه په غمونو کې سم ډوب کو څنګه چې تاسو حکم کړی نو اوهو ډېر عجیبه حدیث دی. الله پاک فرمائے لاړ شئ فإني أحب أن أسمع صوتا د دې غمجن آواز زما خوښ دی. د غم دا اسویلې کوي دا سوړ اسویلې او د غم دا سوړ اسویلې د سترګې دا مړاوي سترګې دا مړې سترګې او دا غم وی غمجن سړی یتعرض له کل خیر په ده باندې سم د خیرونو باران راوریږي د خیرونو او د خدای په سوري کې وړوکی جاړي دا مور خپل سینې سره راجوخ کی وی دی بیا نبی علیہ السلام فرمائی چاہتا مصیبت ورسید دا غ پٹ کر خلقو ته اخکار نہ کر چپ چاپ اپنے آگ میں جلتے رہو فراز دنیا تو عرض حال سے بے آبرو کرے. یو سړی خپل غم دشمن ته خان د خوشحالیږه دوست ته په پټه خوله وژاړه چې ډوب شم. ته چې خلکو ته اوښکې تویې نو دشمن به در پورې وخاندي چې شکر دی چې دا ورځ دې ولیدله. دوست دی هغه به سره څه چلو کړي هغه به ستا کومه اوښکې وچکي. دې وجې نه وایي که ته سوځې په خپل غم کې په خپله وسوځه یوازې هېڅ چاته مخ آیا. کان حقا علی الله د الله پیغمبر فرمایي چې دا خبره په خدای لازمه ده چې خدای به دې وبخي. پټولی شو که نه شو ډېره ګرانه ده خو خپل غم وایي یوه ورځ لږه چا پټه کړه یوه ورځ د یو کال حلال رزق به وله الله ورکي. خرج الطبراني بإسناد لا بأس به فكتمها ولم يشعها إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له. بیا نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی باندې یو سړی بیماره شو ناجوړه شو اذا اشتكى المؤمن اخلصه الله من الذنوب خدای دې د ګناهونو نه دسي پاک کی کما یخلص الکیر خبث الحدید لکه څنګه چې وسپنه سړی په اور کې ومنډي بیا یې سره کی او سمه د زنګ منګ هر څه ترې لرې شي. نبی علیہ السلام فرمایل الکه تاسو څوک غواړئ چې ناجوړه کیږي نه جو خلکو وی د خدای رسوله یاره دا روغ صحت خو د هر چا خوښ دی. نبی علیہ السلام فرمایل وما خیر احدکم الله یذکره الله تاسو دا نه غواړئ چې تاسو خدای یاد کی. یو خو مونږ خدای یادو یو دا دی چې خدای مونږ یاد کی. دا کوم سړی چې ناجوړه شو دی خدای یادوي الله دی یادوي. وی تاسو چې د مریض خواله ورشئ نو ورته ووایه ما ته دعا وکړه د دعا د ملایکو د دعا په شانتي وي د ګناهونه ټول معاف شوي وي او د ګناهونو نه داسې پاکي داسي. د نبی علیہ السلام فرمایي ما ضرب على مؤمن عرق قط په مسلمان د ګرمۍ نه خوله راغله یا د بیماری نه الا حط الله به عنه خطیئه ستا د بدن نه خوله راتاویږي په هغې د ګناه معاف کیږي ستا نیکي لیکلی کیږي درجه دې بلنده کیږي. بیا نبی علیہ السلام فرمایي کوم سړي باندې بیماری راغله دته د بیماری په روغه کې چې د کوم عمل کو هغه ورته په بیماری کې مفت ملاویږي. وی په چړی چې ناجوړه شي نو الله پاک ملائکو ته وی چې اے ملائکو د ګناهونه ملی کوي او د نیکی لیکي ځکه د نیکی نشي کولی
وان شفاه غسله وطهره کده خدای جوړ کی د دې مرض نه نو دې دسی پاک شوی وی لکه نن چې د مور پیدا وی وان قبضه کپدی بیماری کې د مرش غفر له ورحمه د خدای وبخي او په د خدای رحم وکي. بیا نبی علیہ السلام فرمایل عجب للمؤمن د مسلمان کار ډیر عجیب دی وجزعه من السقم او د بیمار دی او د اسویلی کوي او د ازویری کوي لو کان یعلم ما له فی السقم کله ته پته وي چې ماته په بیماری څه ملاویږي نو احب ان یکون سقیم الدهر دی به وایي چې کاش خدای ټول عمر نه جوړوي بیا نبی علیہ السلام رفع رأسه الى السماء اسمان ته وکتل فضحک ویخندل نو چاته تاسو کو د الله رسوله مما رفعت الى السماء فضحكت تاسو اسمان ته وکتل وخندل دی باندې مونږ پوه نشو. نبی علیہ السلام فرمایل و ما د دو ملائکو په یو خبره پوری وخندل اگر اغلی وی په جمعات کې یو سړی کتو 15 وخت به موز کو یو الته نو فرجعا دا دوانه ملائکه لاړي جو الله ته وی یا ربنا عبدک فلان اے الله ستا یو بنده په جمعات کې په مانځه کې حاضرو هر شپه هر ورځ په هر مانځه کې لیکن مونږ هغه ولید چې هغه په کټ کې پروت دی او جمعات ته نشي راتلی ګوزن شوی دی ګوزن وهلی دی معذوره شوی دی بیماره شوی دی اپریشن دی هر څه چې دی نو الله پاک وفرمایل ها وی الله مونږ خو هغه سړي پسې تلي په هغه چې مونځ کوو د هغه عمل به مونږ راوړه هغه خو تا تړلی دی او په کټ کې پروت دی په هسپتال کې پروت دی په تھیټر کې پروت دی او هغه دا بیمار داسې لکه دا چې جی قیدي وي. نبی علیہ السلام فرمایي د بیمار خواله چې لاړ شي ورته ووایه که دی څه خوري نو منع کوئ ترې مه اودي خوري او که نه خوري نو په زور مه ورکوئ ځکه دی د خدای قیدي دی د خدای میلمه دی په د الله خوری او سکی. قال الله تعالی اکتبوا لعبدی الله پاکو فرمایل اے ملائکو زما بنده به چې په شپه او ورځ کې څومره عملونه په روغه کې کول هغه ورله ولیکئ او د ده د اجر نه هېڅ هم مه کموئ د ده د اجر نه هېڅ هم مه کموئ ده چې څه کول هغه وله مفت ورکئ بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې یو سړی بیماره دی نو الله پاک ووایي د ده دغه ته څوک چې د ده تپوس لځي الله ملایکو ته وایي تاسو لاړ شئ دا مریض دی تپوس کوونکو ته څه وایي د ده د خولې نه څه خبرې وځي نو وی دا ملائکه الله ته وی چې اے الله ستا بنده خو صبر وکړو ستا بنده خو ستا ثنا وویله الله پاک وفرمایل ثم ابدلته لحما خیرا من لحمه د ده د غوښې نه دا شته غوښه تې زه لرې کمه دا تې زه ویلي کمه او بیا الله وهو اعلم فیقول لعبدی علی ان ادخله الجنه زما بندیانو تاسو زما ملائکو تاسو گواه شئ چې دا سړی به د دې بیماری په وجه زو جنت ته داخلوم مبارک شئ بیا مبارک شئ دا د نبی علیہ السلام د حدیثو کتاب دی زه درته ویم نن سهار مې کتل وان انا شفیته که دی جوړ شو نو زه به د دې دا غوښه به ترې لرې کم پاکه غوښه به وله ورکم او د دله به پاکه وینه او د ده ګناهونه به زه ټول معاف کم و یو سړی په بیماری کې سلیخ پیری ووایي لا اله الا انت تاسو ووایئ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین په بیماری کې سلیخ پیری ووایي وایي دا سړی که په دې بیماری کې مړ شو شهید بمري
او یا کسان به د ځان سره نور جنت ته بوزي او کده په دې بیماری کې جوړ شو نو د ګناهونو به داسې پاکي لکه نن چې د موره پیدا دی. وای چې نبی علیہ السلام او فرمایل ان المؤمن مسلمان کله چې دته بیماری ورسی او دی بیا جوړ شي د مخکینی ټولو ګناهونو کفاره وشولا ټولو او دا د پاره د راتلونکي زمانه د پاره وعظ دی چې بس دی لکه صحت الله در کړی دی او دا ځواني الله در کړی دا او دا نو دې چې د بیماری نه جوړ شي نو د توبه وشتي بیا. وای منافق دسی چې د بن نا جوړ شي نو سړی چغې مغې وهي چې جوړ شي بیا هم هغه زړه کاته او زړه میخه او زړه دړه تاسو وایه زوړ مولا زړې تراوي دا داسې مخنه ده زړه میخه زړه دړه او یو ځکه ما زړه میخه او زوړ ګوجر جو هغه خلک خفه شوي ته پکې زمونږ نوم نه اخلي مې دا ستا د پلار نوم دی نو زه څه چلو کوم اوس پوه شوې زړه میخه او زوړ ګوجر مې ته وایې چې زوړ مولا زړې تراوي نو زه نه خفه کېږم خو که ما ووي ته پې خفه کېږي. منافق سړی دی چې ناجوړه شي بیا جوړ شي وای د مثال داسې دی کالبعیر لکه اوخ عقله اهله د کور خلکو دی وتړو ثم ارسلوه بیا یې پرېښود فلم یدري لما عقلوه ولم یدري لما ارسلوه دته دا پته نه لګي چې زه د خلکو تړلی ولی وم او زه یې پرانیستی ولی یم. یو سړی ناسو یا رسول الله ومل اسقام هغه وی یاره دا بیماری می خوښه نه ده دا بیماری می خوښه نه ده یا داسې څه خبره وکړه والله ما مرضتو قط هغه وی د خدای رسوله زه د سر ناجوړه شوی نه یم زه د سره ناجوړه شوی نه یم. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل قم عنا فلست منا پاسه ته زموږ ملګری نه یې مسلمان یي هغه باندې بیماری راځي په هغه باندې وای المریض تحات خطایاه د ګناهونه داسې ریجیږي د مریض لکه د وچې ونې نه چې پاڼې ریجیږي. دا یوه زنانه د حکیم ابن عظام ام العلا رضی الله تعالی عنها دا وی یو ورځ نبی علیہ السلام زما تپوس له راغی زه ناجوړه وم نو چې زما تپوس له راغی نو ما ته وی چې یا ام العلا ابشری اے ام علا مبارک شي فإن مرض المسلم د مسلمان مرض د ګناهونه داسې معاف کوي لکه اور چې د وسپنې یا د سپینو نه زنګ لرې کوي. بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې ما من عبد یسرع سرعا من مرض یو سړی باندې د مرض یوه جټکه راغله یوه جټکه الا بعثه الله منها طاهره د دې جټکې نه چې دی راوځي دی د ګناهونو نه پاک شوی. ساعات المرض بیا نبی علیہ السلام فرمایل ساعات المرض یذهبن ساعات الخطایا د ګناه نیټه څومره ګناهونه دې کړي دي بیماری څومره راغلی دا ستا ګناهونه ختموي. نبی علیہ السلام فرمایل تبو ته خیرې مه کوئ دا د انسان ګناهونه ختموي دا د انسان ګناهونه ختموي. و یو صحابي دی نبی علیہ السلام نه چې کله دا واورېده نو هغه وی ای الله ته به خو باندې راولې خو داسې بیماري مه راکوه چې د مانځه نه پې پاتې شمه یا ستا په لاره کې نشم تلی. وایي چې حضرت ابی رضی الله تعالی عنه تر مرګه پورې په هغه باندې به تبه وه لیکن جماعت ته به ته او خپل عمل به یې کوو. بیا نبی علیہ السلام فرمایل په یو مسلمان صرف د سر درد راغی وان علیه من الخطایا لاعظم من احد په ده باندې دومره ګناهونه لکه د احد د غره مقداره د احد غر 14 میله یعنی اوږد دی او 3 میله څه کم و بیش دی پلن دی. نبی علیہ السلام فرمایل د سر درد د جوړېدو نه دا دی چې
جوړ شي خو په د ګناهونو د اوري د دانې مقداره د قاشقاشو د دانې مقداره په د باندې ګناه نه پاتې شوی. او دا غټ زیر بل واورئ د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه پچا چې یوه شپه تکلیف د بیماری راغی. څومره راغی؟ خدای دې نه راولي عافیت دا د موږ عاجزان یو د امتحان د زور نه یو خو که راغی فصبره د صبر وکړو. څه وکړو خانه؟ صبر وکړو. وزه کېږئ بانه خانه یو خو تاسو له خوب ډېر درځي چا چې یو شپه پې تکلیف راغی او صبر یې وکړو ورضیه او خوشحاله شو خدای تا راویستې ده هېڅ خبره نشته. رضیه بها عن الله د خدای نه ګیله ونه کړه چې یاره جو زه دې موندلی منو بل څوک نشته خو جو په مخه چې راځي جو زما د کور تپوس کوي نو خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه. دا سړی د ګناهونو نه داسې پاک شو لکه نن چې د موره پیدا دی. ووایه الحمدلله ووایه الحمدلله. بیا نبی علیه السلام فرمایل د حسن بصري دی وای دی وای چې د یوې شپې ګناه د یوې شپې تبه صرف یوه شپه کفارة لما مضى من الذنوب د مخکینیو ټولو ګناهونو کفاره ده. بیماره چې خو به ټول بیماره کیږو ناجوړه کیږو لږ تکلیف راشي الکه الله راویستی دی الحمدلله. بیا دا بل روایت دی چې دا مسلمان ټول ګناهونه الله د یوې شپې په بیماری په تبه باندې خدای پاک ختم کی. عبدالله ابن عمر فرمایي د الله په لاره کې د چا صرف په سر باندې درد راغی صرف په سر باندې او د په هغې باندې د ثواب د خدای نه طلب وکړو چې خدای اوس ماله ثواب راکړي. د ده مخکیني ګناهونه غفر له ما کان قبل ذلك من ذنب رواه الطبراني والبزار باسناد حسن. د ده مخکیني ټول ګناهونه الله د یوې شپې په تبه په سر دړ باندې الله معاف کړي په یوې شپې په سر دړ باندې. و یو پیره نبی علیہ السلام فرمایل چې د چا نه الله سترګې واغېستې په سترګو معذوره شه نظر ترې واغېستو د صبر وکړو او وی چې ای الله زما سترګې خو دې ړندې کې نظر دې رانه واغېستو نو خدای ماله د دې اجر راکړي. کان حقا علی الله واجبا الله ترى عیناه النار. نبی علیہ السلام فرمایي دا واجب ده دا واجب ده چې د دې سړي سترګې به د جهنم اور نه وي. هلکه سترګې یو پیره نبی علیہ السلام وفرمایل وی الله پاک وفرمایل جبریل ته یا جبریله تا ته پته شته ما ثواب عبدي چې یو سړي نه زه سترګې واخلم په سترګو یې ړوند کړمه یا تې د سترګو نظر واخلمه نو دله به زه څه ورکومه وی دله به زه ورکوم الا النظر الى وجهي دله به زه دوه نعمتونه ورکوم دی به همیشه ماته ګوري زما دیدار به کوي. او ولې سترګې چې کولاوي هم د الله په دې دته به وایي چې سترګې کولاو کا مخامخ به ورته الله وي. او دویم خدای به وله خپل ګاونډ ورکړي. خدای وله حضرت انس فرمایي فلقد رأيت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبكون حوله يريدون ان تذهب ابصارهم. امام په دغه ورځ باندې ولیدل چې صحابه دومره وجړل دومره چې یاره موږ ټول ړانده وې یله موږ ټول ړانده وې. ما دا عرض دا کو تکلیف راولي الله څوک راولي او هغې باندې الله اجر ورکوي. مرګ دا د الله پاک حکم دی. من احب لقاء الله په مرګ سړی د الله سره ملاویږي. نو د الله ملاقات ښه دی که نه دی ښه؟ وایي الله چې ورکوي خپلو بندیانو له ډالۍ اولنۍ ډالۍ چې وله ورکوي نو الله مرګ ورکوي. دا ډالۍ ده تحفه ده د الله د طرف نه. من کریه لقاء الله کریه الله لقاءها
وای څوک چې د خدای ملاقات نه خوښوي خدای د هغه ملاقات نه خوښوي. حضرت بلال وفات کېده جړلې نو ښځه ورته ناسته وه هغې ورته ښځې جړل نو حضرت بلال سترګې راپورته کړې وی ښځې ته ولې جاړې وی ستا په جدایۍ هغه وی لیونی زه خو د 30 کالو نه د دې وخت ارمان مې کو چې دا وخت به کله راځي. اما عایشه فرمایي څوک چې د خدای ملاقات خوښوي الله د ده ملاقات خوښوي. نو چا تپوس خو د خدای رسول نه مرغ زمون خو مرغ خوښ نه دی ژوند زمون خوښ دی. نبی علیه السلام فرمایل نه خو مسلمان دا دی چې دته د خدای رحمتونه د خدای رضا د خدای جنت دی وجنوي چې سړی مړ شي